بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. قدرمنو کتونکو لیدونکو، محمد صدیق همراز ما څنګه چې تاسو ته مونږ تذکره کړې وه چې مونږ به یو نوې لړۍ شروع کوو. د هغه لړۍ نوم به خدایه څه شو، هغه ښکلي ښکلي خلک. هم په دغه لړۍ کې چې نن مونږ په چا باندې خبره کوو، نو هغه د داودزو د خاورې زیږېدلی شخصیت دی. د داودزو خاوره هسې ډېره معتبره خاوره ده، مردم خیز او علم خیزه خاوره ده. د داودزو خاورې که یو خوا ادیبان پیدا کړي دي، نو بل خو د علم او د مذهب د لارې خاوندان پیدا کړي دي. دا د کال 1932 د کلونو خبره ده چې د حیدرشاه باچا په کور کې د خنده او د ښکلا یو رنګ جوړ شو، آهنګ جوړ شو. دا د یو ماشوم پیدایش شو. د کور د خلکو په مخونو باندې سپرلی زرغون شو، او ځکه چې دا ماشوم واقعي سپرلی و چې نوم یې ورله سید اعظم شاه کېښودو. یاد دې وي سید اعظم شاه چې کله رالوی شو، نو هغه د ډېرې عاجزۍ او د انکسارۍ د وجې ځان ته اعظم شاه نه ویلو، بلکې ځان ته به عبدالله شاه ویلو. دا د سیدانو د کورنۍ یو نور او دغه شخصیت په خپل نور باندې درسته پښتونخوا بیا وروسته منوره کړه. د ده خړپوسي په یو علمي ماحول کې کېدې. یو خو یې که د کور په چونتره باندې د محلت زنانو د قرآن سبق ویلو، نو بل طرف ته پلار د کلي امام و. د ده غوږ دا د ایمان د خوږو سره آشنا و. د قرآن حلاوت، د قرآن قدر و قیمت او د قرآن اهمیت دا د ده د وجود په انګ کې پروت و. همدغه شان د قرآن ابتدایي سبق یعنی سپاره د خپل کور په دورشل باندې وویله، او کله چې د علم تندې راواخست، نو د علم په تکل کې د حیدرشاه باچا د نیازبین زوی ووت. د سپرلي موسم و، ګلونه غوړېدلي وو، او هر طرف ته د مارغانو چغارو چې دا خوشنوا بلبل هم د علم په تکل باندې والوت او د خیبر اوچو غرونو په طرف لاړ. د خیبر غرونه که هر څومره اوچ دي، خو دا د جلال او د کمال غرونه دي. په دې غرونو کې علماو او اولس او رنګ او پیرنګ لا شکست ورکړی، هغوی راپرځولي. د دغه غرونو په لمن کې کېناست او د مولانا عبدالقیوم چې دا د علم غرو، د هغه نه میزان الصرف او علم النحو. بیا څه وخت پس د کور د ستونزو له کبله راستون شو، خو د علم تنده یې ماته نه شوه، البته لا زیاته شوه. نو د خپل کلي سره په خوا کې په یو بل کلي کې د پښتو ادب او د سیاست یو لوی نوم مهدي شاه باچا امام، د هغه په خوا کې کېناست او هغه نه د عربۍ ژبې د صرف او نحوې د نزاکت، د عربۍ ژبې د مهارت، د عربۍ ژبې د فصاحت بلها کتابونه وویل، دستور المبتدی، شرح عقاید او وغیره وغیره. هر کله چې دغه فن جذب کړو، نو د نور انجذاب او اکتساب دپاره خضرخیلو ته لاړو. دا هغه کال و چې په دغه کال کې په ټول هند کې فسادات شروع، یعنی کال 1940. په دغه خضرخیلو کې د خپل استاد محترم قدرالدین نه مراحه، کافیه، زنجانی، فصول اکبری، صغرا، کبرا، اوسط، شرح عقاید او داسې نور ډیر علوم حاصل کړه، او د خپل استاد محترم قدرالدین شکریه ادا کړه، او 3 میله لرې بل کلي ډاک ته لاړ. په ډاک کې بیا د استاد محترم نه بدیع المبتدی، شرح جامی او د شرح جامی نور ګران مباحث زده کړه، او د هغې نه پس هم د علم په تکل باندې د لاهور په لور روان شو. په لاهور کې د بلا لویو لویو خلکو په حلقو کې ناستی وکړه، بلا لویو لویو خلکو په سلسلو کې کېناسته، د هغوی په فیض باندې ځان فیضیاب کړه، او هلته نه څه علوم حاصل کړه، او د لاهور نه نیغ بالا ماڼۍ ته راغلو، او هلته د امام شاه احمد خیل نه نور الانوار وې. او کله چې دې د علم غر نه مولانا عبداللطیف صاحب امتحان واغسته، نو د علم د کاملتیا مبارکي او زیری ورته ورکړه. خو اعظم شاه باچا ځان مکمل نه ګڼه، نو په دغه وجه باندې غلجو ته راغو. د غلجو د میا صاحب نه علم بدیع او د فنونو نور کتابونه وې، او د ننګرهار د مولانا عبدالمجید صاحب نه عقیدس، ریاضی او فلکیات وې، او دا دغه ځای نه نیغ در ادم خیل ته لاړو. په در ادم خیل کې بیا د علم، د عرفان او د تقوا هغه رڼا خورول شروع کړه، او څه وخت پس د هغه ځای نه اکوړي په طرف روان شو. په اکوړي کې خارجي کتابونه
او مختصر المانی ویل او د هغې نه پس چې کله د دغه کتابونو انجذاب یې وکړو او دغه کتابونه او دغه فن جذب کړو خو د علم تنده د لا تم نه وه او د علم ذوق لا کم نه نو نیغ د غورغشتو په لور باندې روان شو چې په غورغشتو کې احادیث ویل شروع کړو او د قبرستان سره په خوا کې په یو کچه جومات د هغې په احاطه کې دیره شو چې د شپې به د کیرړو اوازونه او د ورځې به چوپه چوپیا وه په دغه پارونکي حیرانېدونکي او یرونکي خاموشۍ کې د قرآن د حفظ سلسله تکمیل ته ورسوله او د قرآن حافظ شو او اخر بیا غلجو ته راغی د علمي میراث کتابونه د مشر میا صاحب نو ویل چې پای کې خلاصة الحساب او قاضي حمدالله او د نورو ګڼو کتابونو فیض هم د میا صاحب نه پورته کړو د هغې نه پس بیا یاقوت ته لاړو چې دا د باچا صاحب نه څو میله لرې و دا مزل به باچا صاحب پیاده کولو خو دا قدمونه دا د علم قدمونه هلته بیا د مولانا حمید الله صاحب نه د ریاضې فلکیات ویل او بیا د اکوړي په لور لاړو اکوړي ته چې لاړو نو دا کال 1954 چې په دغه کال کې د مولانا عبدالحق رحمت الله علیه په خپو کې کېناست او لویه دوره مکمل کړه او بل دا خبره تاسو یاد لرئ چې په دغه کال باندې دیر باباجي او نور اکابرین چې دا د اعظم شاه باچا صاحب هم صنف نن هم حقانیه کې چې کوم د فارغ شدو فضلو فهرست لګېدلی دی نو په هغه فهرست کې د دغه روښانه نمونه هم موجود دي هر کله چې اعظم شاه باچا صاحب د حقانی نه فارغ شو نو بیا نیغ دوی ګجرات ته لاړه ګجرات ته سره لاړه هلته بیا مروجه او غیر مروجه نور علوم حاصل کړو چونکې د علم تنده خو یې وه د ګجرات نه بیا واپس دوی نوخار ته راغله په نوخار کې بیا دوی ترتیب الادویه چې ورته وي د هغه علومو په تکل باندې دوی ووته او د لویو حکمو او ادبو سره ناستي وکړه او دغه ترتیب الادویه چې کوم دی علمن تجربتن درسن دغه ټول ویل او د هغې نه پس په دغه دوران کې د دې قرآن سره شغف نور هم زیاتېده او د معرفت هغه تنده نور هم سیوا کېده نو د خواجه عبدالمالک صدیقي نه بیعت وکړو او د خپل روح او هغه معرفت په چینه باندې هغه خړو او کله چې 1926 کال راغی نو بیا دوی د لاهور طرف ته دوباره تکلو چې په لاهور کې یو لوی مجود قاری المقری احمد تانوی رحمت الله علیه نه قرآن وی او د قرآن و اقسام یعنی و طریقې ویل او د حافظ خدا بخش نه د قرآن نور علوم چې معنویاتو تلفظو مقاماتو دی ویل او بیا لوی کمال دو شو چې باچا صاحب په قرت اشره کې یعنی په لسو قرتونو کې قرآن لیکلو چې هغه نن هم موجود دی چې دغه خوشخطۍ او علم پرورۍ ته به انسان ګوته په غاښ شي د هغې نه بعد د غلجو میا صاحب ورپسې سوال جواب ولیږلو او د غلجو حمایت الاسلام مدرسې ته راوسته او هلته ورته بیا د درس و تدریس ذمہ داری ورسپارلې نو د یو چت د لاندې د معرفت سینې دا یو ځای شو وی اباسین سے وی هغه ځای هغه منظر به د کتو وي هغه ځای هغه منظر به د کتو وي اباسین چې ور داخل په سمندر شي نو دا به قب مقام او دا به کومه نظاره وه او دا به کوم منظر چې یو سیټ ته د غلجو میا صاحب او بل سیټ ته د ناڅاپې سید اعظم شاه باچا صاحب چې دا د یو چت د لاندې ناست یو دي درس و تدریس کوي زه وایم خوشقسمته به هغه طلبه چې هغوی به د دې خلکو نه خپل ځان فیضیاب کول د باچا صاحب تر حیاته پورې خو اعظم شاه باچا صاحب دا په غلجو حمایت الاسلام مدرسه کې موجودو درس و تدریس هغه به کولو خو کله چې د غلجو مشر میا صاحب وفات شو نو یو شپه په تکه توره شپه کې اعظم شاه باچا صاحب په تهجدو ولاړو چې القا ورته وشوه چې ای اعظم شاه د قرآن خدمت وکړه نو د هغې نه بعد اعظم شاه باچا صاحب په کال 1985 کې په خپل کلي کې د یو داسې مدرسه کولاو کا چې عرب او عجم د هغې د فیض نه نن پورې هم
فیض یاب کیږي او د هغوی دغه سلسله روانه او ودانه ده. خو سور اخر د پریوتو دی، نور اخر د ډوبېدو دی. کال 1999 د روجې میاشت وه، 8مه روجه وه چې سید اعظم شاه باچا صاحب د دارالفنا نه دارالبقا ته لاړو. انا لله و انا الیه راجعون. خو دا نور هغه نور دی چې دا ډوبېږي نه، او دا سپوږمۍ هغه سپوږمۍ وه چې دا تتېږي نه. دا نن هم د خپلو شاګردانو په شکل کې ځلیږي او پړه کېږي. نو بالکل تاسو د سید اعظم شاه باچا صاحب متعلق چې څومره معلومات هغه مو واورېده. تاسو د دغه معلوماتو په حواله هم مونږ ته په کمنټ سیکشن کې رایه راکئ، او د هغې نه علاوه را روان پروګرام چې په چا باندې تاسو وایئ نو هغه را سره هم په کمنټ سیکشن کې شریک کئ چې را روان پروګرام مونږ په هغه شخصیت باندې وکړو. دغه لړۍ به انشاءالله ستاسو په مرسته سره دوامداره وي. ښاد آباد بریالي راته اوسئ. د لوی الله په امان.